بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو سلامونه پیرزوانې. نیاز احمد خان یم او د مشال ډیجیټل د دغه خصوصي خبرونه سره تاسو ته د سوات نه مخامخ یم. قدرمنو کتونکو مونږ راوستي سوات ته او په سوات کې مونږ چې دینو د خیبر پښتونخوا سابقه وزیر اعلی محمود خان د هغې سره مرکه کوو، خبرې اترې کوو. محمود خان چې دینو د هغې تعلق د مټې سره دی او چې کله په دې ښه بد پوهېدلی نو هغه وخت نه سیاست یې شروع کړی دی. باقاعده په صوبایي سیاست کې چې کال 2013 کې هغې د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې چې دینو صوبایي اسمبلۍ ممبر شو. په کال 2018 کې دوباره وګټله. په تېرو وختونو کې بیا چې دینو صوبایي وزیر پاتې شو. کله چې په کال 2018 کې وګټله ښه په درون اکثریت وګټله نو د صوبې وزیر اعلی وټاکلی شو. دغه رنګې کال 2022 کې چې دینو بیا د عمران خان په وینا باندې هغې وزارت پرېښودو. تاسو ته پته ده چې عمران خان او د صوبې او د هغې د حکومت سره خپل اړیکې لري. هغه سره نن بحث کوو د صوبې په سیاست باندې، دلته کې چې کوم ګورننس دی په هغې باندې، او دغه رنګې په نورو موضوعاتو بحث کوو. محمود خان ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. لومړی محمود خان بحث کوو د صوبې سیاست ته راځو. پاکستان تحریک انصاف په تېر الیکشن کې کال 2023 کې په ډېر لوی اکثریت سره وګټله. د سوات خلکو ولا چې دنو په ګڼ اکثریت سره ووټ ورکړو. هغوی برملا وایي چې موږ له ووټ په یو څیز راکړی شوی چې عمران خان به د جیل نه آزادو. علي امین ګنډاپور راغی، ناکامه شو. هغې چې دی نو د څوکۍ نه لر کړو یا لر کړی شو. بیا سهیل اپریدي راغی، هغه هم چې دی تر اوسه پورې پای کې هغه کامیاب نه دی. په دې باندې تاسو څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه نیاز خان، خوشحاله اوسئ. الیکشن 2023 الیکشن باقي خلکو په پوره پاکستان کې تحریک انصاف له ووټ ورکړو او هغې دې وجه ورکړی و چې یاره د خلکو دا امید و چې دا خلک راشي نو عمران خان به د جیله آزاد شي. څنګه چې تا خپل سوال کې ووایي چې یاره خلکو هم په دې باندې ووټ ورکړی چې عمران خان به آزاد وي. همدا یو پوینټ ایجنډا و. ما په الیکشن کې هم د خلکو ته ویلي و، هغه ټایم کې زما سپیچز پراته دي او په هر انټرویو کې زه دا ورکوم، ما ورته ویلي چې یاره دا خلک نه عمران خان آزادولی شي او نه صوبه چلولی شي. دا خلک راغلی دی چې نن په اسمبلیا کې ناست دی چې د هغو لیول ډېر کم دی، کمزوری دی. هغه د دې لیول یا د دې کیټګري خلک نه دی چې هغه یا پروینشل ګورنمنټ وچلوي یا عمران خان آزاد کړي. دا زه بارځي کې یم، برملا یم، نن ستا په مخامخ هم یم او دې نه مخکې مې هم ویلي. هغې نه وروسته علي امین راغی. علي امین 18 میاشتې وزیر اعلی د صوبې پاتې و. بدقسمتۍ نه کله چې ما اسمبلی نه ډیزالو کړې 2023 جنوري فروری کې وه، د قاید حکم و هغه ما نشو ټالولی، نو هغه ما اسمبلی نه ډیزالو کړې، موږ حکومتونه ختم کړل. د هغې نه وروسته منځ کې د پی ډي ایم یو حکومت راغی. د پی ډي ایم حکومت راتلو سره هغو په صوبه کې د کرپشن یو نوی بازار، یو نوي آیډیاز کریټ کړ او په هغې عمل هغو شروع کړو. گورنر هاوس د هغې کرپشن اماجګه وه په هغه وخت کې، او پرسنټیج 12 په ډیولپمنټل کارونو باندې چې کوم هغو ته به ریلیزز کېدي په هغې باندې 12 نه والا 15 پورې پرسنټیج به هغو اخیستو. کوم کیرټیکر حکومت چې په ټرانسفر پوسټینګ باندې پیسې وې، هغو یو دغه کېښودو، یو بنیاد غونډه کې د کرپشن په دې صوبه کې کېښودو. اوازونه پورته شو. که تاسو خیال کړی جماعت اسلامي په هغه وخت کې یو اواز پورته کړی او د گورنر هاوس مخې ته ناست و، هغو د گورنر خلاف نارې والی و چې کومې نارې والی زه نه وایم ویل غواړم، هغه ما ته ښه نه لګي چې هغه نارې زه ستا ترو میډیا خلکو ته وایم. هغې نه وروسته بیا 23-24 کې الیکشن وشو او د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی. علي امین صوبه لیډ کوله او هغه د کرپشن هغه 15% 12% زه نه یم، حقیقت دی، تاسو ته هم پته ده، خلک هم وایي، ټیکهدار نه تپوس کولی شي، او هغه شی سټیل کنټینیو وساتلی شو. هغه ولې لر کړی شو؟ وایي هم په دې شیزونه لر کړی شو. د هغې نه وروسته سهیل اپریدي صاحب راغی. په دې نه لر کړی شوی چې عمران خان د جیل نه راخلاص؟ نه، هغه وروسته خبره ده، هغه بله خبره ده. مین پکې د صوبې بیډ گورننس و، کرپشن او درېیمه خبره د عمران خان د رهایی وه. دا خبره عمران خان ته ورسېده؟ دا بالکل دا خبره عمران خان ته رسېدلې او په پی ټي آی کې الیکشن یا د پارټۍ پرېښودو وخت کې او د الیکشنه پورې دې خلکو ته زه خپل دشمن ښکارېدم. خو د هغې نه وروسته بیا دې خلکو سره زما تعلقات بال شي. ټول زه پکې زما کشران دي پاتې، زه پکې چې کوم خلک دي هغه په یو ټیبل باندې یو ځای مونږ کولیګ پاتې شو. دا خبرې خو ما د هغو ماته کړي دي، خو د هغو نومونه نه شم ویلی چې ما ته چا دا خبرې کړي. نو هغې نه وروسته بیا د سهیل اپریدي صاحب وټاکلی شو او سهیل اپریدي صاحب وایي چې ازادي یا موت والا کنټینر مې تیار کړی دی
او زوبا خو ما خیال شپږو میاشتې به شوي د دې حکومت دی چې راغلی دی داسې ټایم به دومره ټایم به شوی نو هغه هم هغه شانتې د ازادي او موت والا کنټینر هم پته ونه لګېده چې چېرته لاړ یا جوړ شوی نه یا اوس جوړېږي او هغه چې کوم د کرپشن یو لیر روان و هغه سټیل روان دی په دې صوبه کې زه نه یم دا ټوله دنیا وایي ټول خلک یې وایي چې چاته هم وایي او ما خپله باندې چونکې حکومت صوبه 3.5 کاله زه دې صوبې چیف ایگزیکټیو پاتې ما او دا ټول هغه سیکټریان دي ما خلک دی ما هغه ډي سیګان دي سب نور نه دي او ما هغه هم ماته انفارمیشن راکوي هغو سره زما یو دغه او ما ته هم زه پبلک فیس یم زه خلکو سره میلاویږم خلک مال راځي زه خلکو سره میلاویږم نو زه چې څه اورم او څه چې په دې ګراوند روان دي حکومت نو مې څه شی خو شته نه تاسو وګورئ نه ایډمنسټریشن ښکاري نه ډیولپمنټل کارونه ښکاري او نه عمران خان ازادي تاسو په خپله پاکستان تحریک انصاف پارټي پرېښوده او دا خبر زړه شوه څه وایې پاکستان تحریک انصاف په هغه پارټۍ پسې خفه یې که نه په دغې فیصله خوشحاله یې ګوره زه صرف په عمران خان پسې خفه یم بس زه په پارټۍ پسې بالکل نه یم خفه اوس هغه ممبران چې د سوات نه 8 MP دي او 3 د قومي اسمبلی ممبران دي او دوی په داسې حال کې ګټله چېرې د دوی نه نښه مغستې وه د دوی چې دی نو لکه آزاد امیدوار ګڼلی کېږي اوس هغوی چې دی نو په حکومت کې چې دی نو ناست دي او فیصلې کوي د سوات ستاسو په وخت کې چې کوم کارونه شي په هغې به وروسته بحث کوو اوس هغه ممبرانو ته مراعات میلاویږي ورکولی کېږي بلو پاسپورټ خبره کېږي دغو د هغې چې دی نو تردید کوي خو نه قانون سازي شوې ده تنخواګانې سیوا کېږي ګاډي مخکې وروسته ځي او د صوبې غم وایي نشته او زیات تر دا وایي چې نه د مرکز نه خپل مراعات نشي اخیستی دې ته څه وایي کوم ځای کې کمزوري ده اصل کې یو بدقسمتي دا ده چې کله فیډرل ګورنمنټ او صوبایي حکومت په یو پیچ وي لکه یو حکومت وي نو هغې ډېره فایده ورکوي خو چې کله هغه نه نو صوبه کافي ده پورې کمزوري ډېر شیزونه د وفاق سره هغه هم یو وجه کېدی شي بل ټیم ډېر کمزوری دی هغه خلک حکومت کوي چې هغه ډېر کمزوري دي هغو لیول ډېر کمزوری دی د حکومت دا هغه نه دی لیول کولو نه دی یو دا خبر هم کېدی شي بل سیکنډلی کوم ما تاسو ته مخکې ویل چې داسې خلک راغلی چې د هغو هغه زه ګڼم چې د هغو دومره دغه نشته انټریکشن نشته یا د هغو دومره معاملات داسې نشته دومره تکړه نه دي هغه وجه باندې او بل هغه چې کوم یو څو 2-3 تکړه لکانو نه هغه ډېر تکړه خلک یې پارټۍ نه وخت کې دی او چې څه وو هغه ډایرکټ مرکز ته لیږل دي نو صوبه کې ټول اکثریت نوي چهرې دي او ینګ هلکان دي د هغو ایکسپوجر هم نشته او د هغو تجربه هم نشته نو دغه وجه هم کېدی شي او بل دا چې یاره دشمني ده لکه زه دا یم چې فیډرل او صوبایي حکومت هلته مسلم لیګ نون ناست دی پیپلز پارټۍ په شراکت باندې دلته پاکستان تحریک انصاف دی نو هغه هم یو وجه کېدی شي زما په خیال ځکه داسې بیا وي فنډز منډز کې دي که ورته هم بیا کمی وي او بل دا بدقسمتي ده چې کومه واده کېږي نو واده نه پوره کېږي لکه فاډا چې مرج کېده نو هغې سره 100 بلین پر ایئر واده شوي وه نو اعظم په حکومت کې هم پنجاب نه خپل حصه ورکړه نه سیند ورکړه نه بلوچستان خو هم زمونږ رور دی خوار دی هغه هم څه ونه کړل نو هغه ونه شو صرف فیډرل ګورنمنټ به چې سلک ډېرې پیسې ورکولې او صوبې به خپلې مونږ غرونه په مونږ خو باندې دغه تاوان نو مونږ به له خپل فنډز نه صوبایي حکومت به خپل پیسې ورکولې یو هغه وعدې هم نه پوره کېږي نو زه دا وایم چې یاره بل دو د ما بار انټرویو کې دا ویلي چې یاره صوبه د نتبایي طرف ته راړه 60-70% صوبه چې دغه د دهشتګردۍ انډر ده انسرجنسي ده حالات خراب دي دغه مرکز حکومت وایي چې صوبایي حکومت باقاعده د ترهګرو ملګرتیا کوي افغانستان پالیسي چې دا وایي د دوی ټیک نه ده او دا وخت دی چې پاکستان راځي او د افغانستان کې دننه چې نه سټرایک کوي او د افغانستان سره حالات دا دي چې بارډر بند دی $4.5 ارب به چې دی نو د ملک ته راتلل هغه به د پېښور په لاره باندې راتلل زیاتره هغه بارډر بند دی زمونږ فروټ یا دا سیزونه هلته نه ځي زمونږ سیمټ او سیخ دا سیزونه هلته کې نه ځي زیاتره پښتنو ته پیدا وه داسې د هغه ځای نه راځي دې ته څه ګورئ علي امین ګنډاپور په وخت کې هم بغاوت کوشش وکړو چې زه د مرکز دا خبره نه منم خو بیا هم هغه حالت روان دي کوم ځای کمزوري ده ګوره نیاز خان اصل کې فارن پالیسي او بارډر چې دي که نه دا ټول کنټرول چې دی که نه دا د وفاق سره دا د صوبې سره نه دي دغه مطلب کو بارډر بند دی نو هغه وفاق حکومت بند کړی صوبې نه دی بند کړی صوبې پای کې سلاس نشته نه کولی شي هغه نه کولولی شي نه بندولی شي دغه شانتې تاسو دغه خبره وکړه د فارن پالیسي چې سټرایکس کېږي یا څه کېږي نو دا فیصلې چې د فیډرل حکومت په لیول باندې کېږي خو پای کې صوبایي حکومت ان بورډ وي خامخا
نو زه دا نه شم ویلی چې په دې کې د صوبایي حکومت دوی موږ سره تعاون نه کوي، دوی چې موږ تپوس نه کوي، نو دواړو کې خو دواړو طرف ته فاصله ده. زه به سپینه خبره دا وکړم چې دواړه په یو پیچ نه دي. تاسو خبر امن او امان کوله، امن او امان وای خراب دی په صوبه کې. نو امن او امان حقیقتا خراب دی، ډېر خراب دی امن او امان صورتحال. تاسو وینئ ستاسو تر مخه ده، کو زه یې وایم او کو نه یم، ټوله دنیا وایي. نو امن او امان کنټرول کول پای کې څه کردار د وفاقي حکومت دی او څه پکې صوبایي حکومت دی. نو چې دواړه په یو پیچ نه وي، دواړه د یو بل سره ورانه وي، نو پیساویږي به د صوبې خلک منځ کې. تاسو وزیر اعلی تیر شوي د دې صوبې بجټ به تاسو ته پته وه، د هرې ضلعې لپاره مخصوص بجټ و، ترقیاتي بجټ به و. دوی دا ګیله کوي چې وفاق موږ له چې دی نو زموږ د بجلي رایلټي نه راکوي، موږ ته هغه حصه نه راکوي، موږ سره هغه پیسې نشته دی. بي آر ټي هغه حالت تاسو وکتلو، د صوبې حالت تاسو وکتلو، ایون سواد که موږ وګورو اربونو روپو کوم پراجیکټس چې دي هغه ودرېدل، یو نیم کال نه بند و، تاسو بیا یو کیس وکړو، پای کې څه نه آزاد شو. څه وایې دې ته؟ ګوره وفاقي حکومت ول نه لږ هغه پوره پیسې تاله نه درکوي، نه په ان ایچ پي کې درکوي، نه تاله چې کوم ستا نور رایلټیز دي هغه شان دي هغه تاله نه درکوي. ستا ان ایچ پي چې دی مني نه، لکه موږ هم ډېرې منډې په هغه حکومت کې ووالې، خو هغه شانتې پیسې موږ ته میلاو نه شوې. خو بهرحال چې څومره به هم راتلې نو هغه به په څه نه څه طریقه باندې موږ خپله صوبه هم چلوله، ډیولپمنټل کارونه هم روان وو، هر څه ټیک ټاک روان وو. اوس بدقسمتۍ نه یم خبره چې ما تاسو ته ووایي که نه چې دوی سره څه پلانینګ نشته چې آیا دا صوبه به څنګه چلیږي. ایون دې وزیر اعلی صاحب ته هم دا پته نشته چې زه به د کومه پورې وزیر اعلی یم. نو چې کله تا سره دغه نه وي که نه هغه چېرې زه به ټایم تېروم نو هغه بیا هغه شانتې فوکس کېږي هم نه هغه کار. نو سو دا ډېر امپورټنټ دی چې ده دا باور ورکړی شوی چې ته به ټیل د ګورنمنټ د ختمېدو پورې به ته د په دې منصب باندې ناست وې. خو د سره دا دغه نشته، دا پته نشته چې دی یو منډ هم د سره دا نشته چې زه یو منډ بعد به یم او که به نه یم، اني ټایم تللی شي. نو د هغې وجه هم دا به یو غټ محرکات دي او بګۍ د مرکز نه هغه شانتې پیسې هم نه راځي. او بدقسمتۍ نه زه به یو خبره وکړم، عجیبه ملک دی، په قرضو چلیږي، د بهر نه پیسې راشي، وزرا صرف پروټوکول اخلي او کار الله الله خیر سم. راځو بجلی ته او ګیس ته. دا بالکل په ریکارډ خبره ده چې کله ستاسو د حکومت و په دې صوبه کې او بیا خاص کر زموږ په دې علاقو کې نه د بجلی لوډ شیډینګ و نه د ګیس دونه لوډ شیډینګ و. نن چې دی نو خلک یوازې سواد ته نه یادوم، د پېښور نه واله او د چتراله پورې خلک احتجاجونه کوي، اته غنټې چې دی نو د بجلی لوډ شیډینګ. ګیس زموږ خپل پیداوار پوره هغه ګیس نه وي. بیا چې دی نو غنم باندې موږ باندې پابندي لګي چې یاره خیبر پښتونخوا ته به غنم نه راځي. د وړو تروړه چې دی نو دلته اوس هم په 3000 روپۍ دی او په پنجاب کې اوس هم په 200 په 2000 روپۍ باندې تروړه ده. دلته کې کم ځای کمې دی چې ستا اتلسم ترمیم ویلي چې ستا وسایل ته به یې لاول استعمالوي، نو هغه وخت کې ولې بجلي وه، اوس ولې نشته؟ اصل کې بدقسمتي دا ده که نه آئین جوړ دی، په آئین کې آرټیکلز دي، آئین کې شیقونه دي. هغه شیق چې ته کله صوبې ته هغې کې کم ته دغه میلاوي که نه چېرې دا اولنی آئین کې دا لیکل دي چې کم ځای نه څه پیداوار جوړېږي له اولو په هغو باندې هغه انویسټمنټ کېږي، د هغې نه چې څه پیداوار اضافي شي دن هغه بیا مرکز ته ځي، فرد نورو صوبو ته به ځي. ټیک شوی؟ نو دلته هغه آئین ته چې کم آئین کې تا ته کم تحفظ حاصل دی چې ته کښېنې په میټینګ کې نو اټارني جنرل آف پاکستان آئین بل طرف ته بوځي او ایډوکیټ جنرل آف پښتونخوا به بل طرف ته بوځي. هغه صحیح لګي خو هغې ځان طرف ته تاوایي، هغې بل شانتې ایکسپلینیشن ډیفینیشن کوي، بل شان ډیفاین کوي. ته به ورته حق حیران ګورې چې دا سړی څه وایي. دا موږ سره شوي، زه خو د شیزونه تېر شوی یم، زه خو هغه تاسو ته یم. بل ما تاسو ته مس منیجمنټ دی پوهېږي نه که موږ وخت کې به هم پنجاب په غنمو باندې بین لګوو، تاسو ته به یادي، خو موږ به خپل ځان څنګه ساتو، موږ به ډایرکټ د پاسکو نه ځانه غنم واخیستل او هغه غنم به موږ مارکیټ ته راوښکل او موږ به خپل خلک په هغې باندې رضا قضا او سیټسفاید ساتل. نو طریقه کار پکار دی، منیجمنټ پکار دی، پکار دی تا ته پته چې په ما زما دومره پیداوار دی د صوبې د غنمو او ما ته دومره ضرورت دی، پکار دی د هغه ضرورت ته ځانه مخکې پلانینګ وکړي، د کال هغې ته پیسې کې دی، یعنې د پاسکو نه والا کو پاسکو نه درکې ځانه بل ځای کې غنم والا، د بلې صوبې نه والا بل ځای والا، نو هغه به تا ته میلاویږي، نو ستا خلک به نه افیکټ کړي. د لوډ شیډینګ حوالې سره هم مس منیجمنټ دی، منیج کولی نه شي. مونږ وفاقي حکومت سره خبره کړې وه چې غله به دله نیسو، ریکوري به کوو، خو همونږ له به بجلي مونږ ته بحال ساتئ، زما خلکو ته تکلیف نه وي. نو موږ به دا شیزونه منیج کول، هغې ته به مخکې پلانینګ کوو. ما ټیم هم ښه او بیروکراټ مې هم ښه او زما خپل ټیم هم ښه. نو هغې وجه باندې الحمدلله مونږ هغه شان تکلیف به خو دومره تکلیفات نه ولګېد. اوس خو بالکل زه راغلی ما یو 3 ورځې وشوې نو بجلي ډېر بد حل دی.